امریکایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3 نیټه امر کړی چې د دې میاشتې له 4 نیټې څخه به د مکسیکو او کاناډا پر هغو تولیداتو 25% اضافي تعرفې رسما وضع شي چې امریکا ته صادریږي. خبر وايي ټرمپ په همدې ورځ په سپینه ماڼۍ کې رسنیو ته وویل چې که مکسیکو او کاناډا په امریکا کې د موټرو او نورو محصولاتو تولیدي فابریکې جوړې کړي نو له تعرفو څخه به معاف شي. بلخوا د چین د سوداګرۍ وزارت ویان د مارچ په 3 په یو مطبوعاتي غونډه کې یو ځل بیا پر خپلو محصولاتو د امریکا د تعرفو د 10% اضافه کېدنې سره مخالفت څرګند کړی. امریکا د مارچ په 3 د پینټانل او نورو مسلو په پلمه اعلان کړی چې تر روانې میاشتې له 4 باید دغه هیواد ته د چین په صادرېدونکو محصولاتو تعرفې 10% نورې هم لوړې کړي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویان په خپلو خبرو کې د امریکا له یادې پریکړې سره ټینګ مخالفت څرګند کړ او په وینا یې هیواد به یې له خپلو حقونو څخه د دفاع په موخه ځوابي اقدامات غوره کړي. نوموړي وویل چین په نړۍ کې د نشي توکو ممنوعیت په برخه کې تر ټولو ډېرې جدي تګلارې جوړې کړي او پلي کړي او امریکا د چین د یادو ټولو اقداماتو سره سره د پینټانل په پلمه پر چینی محصولاتو یو ځل بیا تعرفې اضافه کړي. هغه وایي چې د امریکا دا اقدام پر هغو واقعیتونو سترګې پټول د یو اړخیزم او بادارۍ کړنو دوام دی.